من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. انتهاء واجب الاحترام عزتمند و مشرانو کم آیات د قرآن کریم تلاوت شو اللہ جل جلالہ پدی آیات کی انسان د بدگمانی نہ منع کئی کہ گویا انسان بدگمانی ډیر خراب سیز دے بعض گمان هغه ډیر سخت گناوی نو انسان چرته هم بغیر د دلیل او بغیر د تحقیق نه خبره مکوا کہ دیشی تا یو خبر یو شان اوریدلی وی او واقعا بل شان وی نو بغیر د تحقیق نه خبره مکوا او دغه شان که چرته یو خبره واوري نو هغه بیا هوا مور کوا هغه په بل انداز باندې ما بیانوا بلکې څو پر جتا یو کار په یو خبر سترګو باندې نه ویلې تر هغه پورې د خلکو په خبرو کې مرزه او خبره چې کوم دی هغه په غلط شکل باندې مکوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ظنوا بالمؤمنین خیرا چې په مسلمانانو باندې ښه ګمان کوئ. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته واعظ او نصیحت کولو او بیا ورته د حضرت عیسی موسی علیه الصلاة والسلام دا واقعه بیان کړه چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام یو ورځ یو غلی ولیدل چې غلا یې وکړله بیا دغه غل چې کوم دی هغه موسی علیه الصلاة والسلام خواته راغی. موسی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې تا خو د پلانکي کس نه غلا وکړله د هغه څیز دې پټ کو. هغه ورته وایي په الله مې د قسم وي چې ما غلا نه ده کړې ما د هغه څیز نه ده پټ کړی. موسی علیه الصلاة والسلام حیران شو چې د الله جل شانه نوم یې راته یاد کړو چې ما غلا نه ده کړې کیدای شي چې زه خطا شوی یم. نو هغه ویل چې زه به دا ګمان وکړم کیدای شي چې ده دا کومه غلا کړې ده د ده نه دغه کس چې کوم دی دا مال په ناحقه اخیستی وي یا یې ورته قرض ورکړی وي او هغه ورته نه ورکړه او د هغه چې کوم دی خپل حق په زور باندې حاصل کو په دې طریقه باندې حق واخیستو کیدای شي چې د غلا نه وي کړي بلکې خپل حق حاصل کو. عزتمند ورونو په یو انسان باندې غلط ګمان کول دا ډېره خرابه خبره ده. د دې نه ځان ساتل پکار دي. نن سبا که موږ وګورو محترمو اکثر چې یو انسان مالدار شي پیسې ورسره مال دولت ورسره شي نو خلک په هغه باندې غلط ګمان کوي چې آیا دا پیسې د کم طرف نه وګټلې دسه د کم طرف نه راغلي شاید د په حرام باندې ګټلې وي د په رشوت باندې اخیستې وي د حرام خوري کړې وي. نو عزتمند ورونو داسې قسم ګمان کول دا نه دي پکار بلکې په مسلمان ورور باندې ښه ګمان پکار دی تر څو پورې چې د یو څیز د حقیقت پته نه وي لګېدلې تر هغه وخته پورې په مسلمان ورور باندې ګمان نشي کولی. اول تحقیق وکړه بیا وروسته خبره کوه. یا بعضې محترمو که موږ وګورو د دې غټو خلکو په کورونو کې چې کوم دی هغه نوکران وي نو کله چې دغه کور نه څه غلا وشي څه څیز پټ شي
نو د هغه خلکو چې کوم دی ګمان دغه نوکر طرف ته لاړ شي چې کېدای شي د نوکر چې کوم دی د اغلا کړي وي او بیا په هغه باندې جبر کوي زور ور باندې کوي داسیس تا پټ کړی دی دا هغه نه تپوس کولی شي چې آیا داسیس خو به تا نه پټ کړی دغه شان تا ته خو د دې معلومات نشته دی لیکن بیا هغه ته غل ویل په هغه باندې جبر کول دا بیا ناجایز دی محترم د روس یو ډایرکټر تیر شوی دی ستالین د هغه نوم دی د ده یو واقعه ډېره مشهوره ده چې د یو ورځ لمبل او د ده سره یو ګاډۍ وه نو هغه ګاډۍ د هغه نه په هغه ځای کې ورکه شوله نو ده چې کوم دی خپلو نوکرانو ته او دغه شان څوکیدارانو ته رینګ وکړو چې تاسو تفتیش وکئ چې زما دا ګاډۍ خو به دغه د چا نه وي پټه کړي څه ګنټه پس هغه ته پته ولګېږي چې ګاډۍ خو ما فلانکي ځای کې ایښودې ده نو بیا یې واپس دوباره چې کوم دی رینګ وکړو چې تاسو هغه تفتیش هغه ختم کړئ زما ګاډۍ چې کوم دی پیدا شوله نو هغه ورته وایي چې دا څنګه ګاډۍ ده دلته خو لسو کسانو اقرار وکړو چې موږ پټه کړې ده او ته چې زمونږ ګاډۍ پیدا شوله نو تاسو اندازه ولګوئ چې دغه لس کسان دا به څومره وهلي وو په زور یې به چې کوم دی ګاډۍ هغه په رښتیا کړې وه نو دغه حال نن سبا هم دی چې کله رښتیا خبره راځي نو دروغو چې کوم دی ملکونه وران کړي وي او کورونه وران کړي وي نو عزتمند ورونو دا ګمان کول غلط ګمان کول دا ډېر خراب څیز دی د دې نه ځان ساتل پکاري نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ناست و ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه به د رمضان المبارک په آخري لسو ورځو کې اعتکاف ته کېناست نو یو ورځ چې کوم د ام المؤمنین حضرت صفیه رضی الله عنها د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملاقات ته راغله چونکې شپه وه ناوخته وه نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره لږ ساعت کېناستله بیا چې کله وتله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره ګیټ پورې راغی د دې نه دا هم معلومیږي امت ته دا هم تعلیم دی چې ګوره تاسو خپلو زنانو ته چې کوم نفرت په نظر مه ګورئ بلکې د مینې محبت او د عزت نظر ورته وکړئ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره ګیټه پورې راغی نو په دغه دوران کې چې کوم دی دوه صحابه کرامو دا ولیدل پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه وخت صحابه کرامو ته وویل دا زما بیبي زما ښځه حضرت صفیه رضی الله عنها ده نو صحابه کرام ورته وایي د الله رسول الله ته څنګه خبره کې هغه ورته وایي ان الشیطان یجري من الانسان مجري الدم چې د انسان په بدن کې دا شیطان داسې ګرځي لکه څنګه چې د انسان په رګونو کې دا وینه ګرځي څنګه چې دا وینه چلن کوي داسې د انسان په بدن کې دا شیطان ګرځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه غلط ګمان په هغه ټیم باندې ختم کړو چې ګویا غلط ګمان پیدا نه شي خبره ورته وکړله حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د چا دا شک راځي د کل کائنات سردار دی او بیا د یو غیر محرم زنانه سره کېناستل لیکن هغه بد ګمان چې کوم دی هغه ختم کړو نو د دې نه دا هم معلومیږي چې انسان له پکار دی چې داسې ځای ته لاړ نه شي داسې غلط بازار ته لاړ نه شي چې انسان هغه ویني او بدګمانه شي په هغه باندې په غلط مجلس کې کېنني چې په هغه باندې بل مسلمان هغه غلط ګمان وکړي دغه شان عزتمند ورونو په خپل مابین کې چې کوم د معاملې صفا ساتل پکار دي دوه مسلمانان ورونه دي خپل منځ کې لین دین کې معامله صفا پکار ده تر دې خو کې چېرته حقیقي ورونه بیا هم معامله صفا پکار ده ځکه عزتمند ورونو کله چې انسان وړوکی وي ورونه واړه وي د یو بل سره مینه محبت وي په یو بل باندې هر څیز قربانوي لیکن کله چې ښځه وکړي او دغه شان بیا واده وکړي د هغې نه وروسته بچي پیدا شي نو بیا په وړه وړه خبره باندې بدګماني پیدا کېږي وړه وړه خبره چې کوم د هغه ذهن ته راځي چې کېدای شي د زمانه چې کوم دی په هغه وخت کې پیسې خوړلې وي زما سره دوکه کړې وي نو معاملات چې کوم دی هغه صفا ساتل پکار دي او دغه شان د بدګمانۍ نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دي بلکې په مسلمان ورور باندې ښه ګمان پکار دی د هغه سره ښه معامله پکار ده بلکې که ستا په یو مسلمان ورور کې یو غلطي موجود وي
نو هغه ته چې کوم دی هغه غلطي په ګوته کړه چې ورور جانه تا کې دا غلطي موجود ده، لهذا دا غلطي ځان نه لرې کړه او د خپل ځان اصلاح وکړه. ځکه حضرت ابو هريره رضی الله عنه وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل المؤمن مراءة المؤمن، چې مؤمن د مؤمن آینه ده، یعنی شیشه ده. اگر چې دا ورکوټه حدیث د په درې ټکو باندې مشتمل دی، لیکن په دې کې زمونږ د فرع ډېره لویه فلسفه پراته ده. ځکه عزتمند ورونو کله چې یو مسلمان ورور هغه شیشې ته ودرېږي نو دې مسلمان ورور ته چې کوم د خپل شکل او صورت ښکاره شي، په نظر ورته راشي چې آیا زما په شکل صورت کې دا قسم خرابي ده، په مخ باندې مې تور ټاکې دي، زما ګیره صحیح نه ده، ټوپۍ مې صحیح نه ده، پټکۍ مې صحیح نه دی والی، نو خپل شکل او صورت ورته ښکاره شي. نو دغه شان مؤمن هم د بل مؤمن دپاره څه شی د آینه ده چې مسلمان ورور په بل مسلمان ورور کې څه غلطي وویني، هغه غلطي به چې کوم دی هغه ته ور په ګوته کړي چې ورور جانه تا کې دا غلطي ده، ته په غلط مجلس کې کښېنې، ته د شراب خورو سره کښېنې او دغه شان د حرام خورو سره کښېنې، د سود خورو سره کښېنې، لانکي ځای ته ځې، ستا په منځ کې دا قسم غلطي ده، لهذا د خپل ځان اصلاح وکړه. نو عزتمند ورونو په دې حدیث کې د دواړو دپاره چې کوم دی یو ډېر لوی سبق پروت دی. څوک چې بل ته غلطي ښایي په ده دپاره هم سبق دی، او چا ته چې غلطي ښودلی کېږي د هغه دپاره هم په دې حدیث کې سبق پروت دی. ځکه کوم مسلمان ورور ته چې دا غلطي ور په ګوته کېږي د هغه دپاره په دې کې دا سبق پروت دی چې هغه د دې مسلمان ورور شکریه ادا کړي، د هغه نه خفه کېږي، بلکې د هغه عزت وکړي چې ورور جانه تا زما اصلاح وکړله، ما کې یو غلطي وه هغه تا ما ته په ګوته کړله، زه ستا ډېر زیات شکرګزار یم، ته زما ډېر زیات محسن یې. ځکه عزتمند ورونو کله چې انسان شیشې ته لاړ شي په شیشه کې ګوري، خپل مخ ورته په نظر راشي، خرابیانې پکې وي، نو آیا دا به دا شیشه ماتوي که نه د شیشې احسان به ادا کوي؟ بلکې د شیشې احسان به ادا کوي. دغه شان عزتمند ورونو نن سبا زمونږ په معاشره کې په علماو باندې اعتراضات کېږي چې پلانکي عالم چې کوم دی په پلانکي کس باندې د کفر فتوا ولګوله، د فسق فتوا ور باندې ولګوله، د بدعاتو فتوا ور باندې ولګوله. نو مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله د دې بهترین جواب کړی دی چې ګوره عالم سړی په چا باندې د کفر فتوی نه لګوي، په چا باندې د فسق او د بدعاتو فتوی نه لګوي، څوک نه کافر کوي. ځکه په یو انسان کې یو کار وګوري، یو غلط کار ورپکې وګوري، هغه داسې کار وي چې هغه د کفر کار وي، د شرک کار وي، د بدعات کار وي. دا عالم چې ورته دا عالم ورته هغه کار په ور په ګوته کړي چې وروره ته دا کوم کار کوې، دا کار دا د کفر د شرک کار دی، دا د بدعاتو کار دی، دا عمل د بدعاتو دی، دا د رسوماتو دی، لهذا دې نه ځان وساته. د دې عالمانو مثال د شیشې په شان دی چې تا ته هغه غلطي چې کوم دی هغه په ګوته کړي چې ورور جانه تا کې دا غلطي ده، لهذا د دې خپل ځان اصلاح وکړه، دا غلطي ځان نه وباسه. څنګه چې مسلمان ورور هغه ډاکټر ته لاړ شي نو ډاکټر ورته ووایي چې ورور جانه پتا کې دا قسم بیماري ده، نو اوس کې د انسان کې لږ عقل وي، لږ پوهه وي، نو دا به د ډاکټر ته څه وایي، د ده شکریه به ادا کوي چې تا زما بیماري چې کوم دی هغه ما ته وښودله، لهذا زه به اوس د خپلې بیمارۍ علاج وکړم. اوس خو ډېر قمقل دی هغه انسان چې هغه د ډاکټر سره جګړه کوي چې ډاکټره تا په ما کې بیماري چې کوم دی هغه راوایستله، حالانکې دا بیماري تا کې موجود وه، ډاکټر درته صرف په ګوته کړه چې دا قسم بیماري ده په تا کې. نو عزتمند ورو دا عالمان دې په چا باندې د کفر د فسق فتوی نه لګوي، د شرک فتوی په چا نه لګوي، بلکې دا عالمان تا ته چې کوم دی ستا غلطي په ګوته کوي چې تا کې دا قسم چې کوم دی غلطي ده، ځان نه دا غلطي لرې کړه، د خپل نفس اصلاح وکړه. بل عزتمند ورونو که یو انسان بل ته غلطي هم په ګوته کوي، هغه له نه دي پکار چې هغه انسان ملامته کړي، ملامته کول نه دي پکار. ځکه حدیث شریف کې ویلی شو چې د مسلمان د مؤمن مسلمان ورور
دا هغه مثال داسې دی لکه د شیشې. د شیشې کله چې انسان شیشې ته وګوري نو صرف هغه غلطي ورته وښایي چې ستا په مخ کې دا قسم ټاکې دی، نه چې کوم دی هغه ټاکې غټوي، نه چې کوم دی هغه وړوکی کوي، بلکې هم صرف دغه ټاکې ورته وښایي. نو یو انسان کې چې غلطي وي هغه ملامته کول نه دي پکار، هغه ته هغه غلطي چې کوم دی په ګوته کول پکار دي. ورورجانه د خپل ځان اصلاح وکړه او بل په دغه مسلمان ور باندې خفه کېدل پکار دي. څنګه چې یو انسان په دنیا کې د یو مریض عیادت له لاړ شي، د یو مریض عیادت کوي، نو آیا دا به ورته څه وایي؟ بلکې هغه به چې کوم دی ډاډ ورکوي، د هغه اصلاح به کوي. داسې به نه کوي محترمو چې هغه دا بیماري نور هم سوا کې خبرې ورته شروع کړي چې دا پتا څنګه راغله او دا خو داسې خرابه بیماري ده او دا د وغه دي، نه بلکې هغه به چې کوم دی ډاډ ورکوي. نو دغه شان مسلمان ورور هغه چې کوم دی په یو مسلمان ورور کې غلطي ده نو بل ته به غلطي ورښیي لیکن خفه کېږي ور باندې. وروره دې قسم غلطي نه لرې شه. دغه شان د ښو خلکو په مجلس کې کښېنه، د بدو په مجلس کې مه کښېنه، ځکه د دې نه به چې کوم دی تا ته غلط اثر میلاو شي. د علماو په صحبت کې پاتې شه، د بزرګانو په صحبت کې پاتې شه چې صحیح اثر واخلي. او بل ذلیله کول هم نه دي پکار، بعضې خلک ذلیله کول کوي. حضرت حسن او حسین رضی الله عنه د یو ورځ د دریای فرات په غاړه باندې روان وو. د یو مشر کس چې کوم دی هغه په دغه دریای فرات په غاړه باندې ولیدو چې هغه اودس کولو، لیکن حسن او حسین رضی الله عنه چې کله وکتل د هغه اودس صحیح نه و، اودس په صحیح طریقې باندې نه و. نو دوی دواړو مشوره وکړله چې د مشر ته کوم دی په داسې طریقه باندې ویل غواړي چې ستا اودس صحیح نه دی، چې د هغه اودس صحیح شي دله څه طریقه پکار ده. که چېرته هغه ته موږ ووایو چې مشر ستا اودس صحیح نه دی نو په دې باندې به هغه خفه شي، زړه به چې کوم دی مات شي. نو دوی دواړو مشوره وکړله، د هغه مشر خواته لاړل، کېناستل د هغه سره، ګپ شپ ورسره شروع کړو. د هغه نه وروسته ورته دوی دواړه وایي چې د ډېر وخت نه را په دې خوا چې کوم دی زموږ په زړه کې شک دی چې زموږ دا اودس به صحیح وي او که غلط به وي. لهذا تاسو مشران یئ، موږ به اودس کو، تاسو موږ ته ګورئ چې زموږ اودس صحیح دی که خراب دی. نو چې کله هغه اودس شروع کړو نو هغه مشر ته پته ولګېده چې دوی اودس خو صحیح دی لیکن زما په اودس کې چې کوم دی خرابي ده، زما اودس چې کوم دی هغه په صحیح طریقې باندې نه دی. نو په داسې طریقې باندې چې کوم دی مسلمان ورته دعوت ورکول پکار دی. ځکه الله جل شانه فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، مسلمان ورور چې کوم دی د الله لاره ته په حکمت سره راوبله، په ښه طریقې سره راوبله. او الله جل شانه خپل پیغمبر ته څه فرمایي؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. اے پیغمبره ته د خپل مټې چې کوم دی مسلمانانو ته ښکته کړه ځکه چې دوی ستا تابعداري وکړي. او بیا ورته الله جل شانه د احسان په طور فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے پیغمبره زما د رحمت د وجې نه ته دې خلکو ته چې کوم دی نرم شولې، نرم خویه شولې. که ته چېرته سخت خویه وې، سخت مزاجه وې، سخت دله وې، نو بیا دا سخت مزاج عرب بیا دوی چېرته هم ستا خواته نه راتلل. نن چې ستا نه دا عرب چې کوم دی ګیر چاپېره راتاو دي نو ای پیغمبر دا ستا د اخلاقو برکت دی. ستا د اخلاقو چې کوم دی دا ټول عرب راجمع کړل، ستا نه ګیر چاپېره ناست دي. نو عزتمند ورونه په ښه طریقې سره چې کوم دی مسلمان ورته هغه چې کوم دی د دین دعوت ورکول. عزتمند ورونه کله چې الله جل جلاله موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام دا فرعون ته لېږل چې فرعون ته د دین دعوت ورکوي، نو څه ورته وایي؟ الله جل شانه د هغې بیان کړی دی اذهبا الى فرعون انه طغى. تاسو دواړه لاړ شئ او فرعون ته دعوت ورکوي ځکه چې هغه سرکشي کړې ده، هغه د حد نه تجاوز کوونکی دی. فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. د هغه سره په بهترین انداز باندې خبرې وکړئ
دې دپاره چې هغه زما نه ویریږي. نو علما وایي که چېرته تاسو د دین دعوت ورکوئ په بهترین اندازه ورکوئ، څوک ملامته کوئ مو. حالانکې که موږ وګورو فرعون چې یو سرکشه انسان و او دغه شان د خدایي دعوې کړې وه، د ظلم حدونه پار کړي وو، د خپل ځان د بچاو دپاره هغه چې کوم دی په زرګاو مسلمانان هغه شهیدان کړي وو. لیکن الله جل جلاله خپل پیغمبرانو ته څه فرمایي چې هغه ته په بهترین انداز خبره وکړي. نو د دې نه دا سبق موږ ته هم میلاویږي، یو مسلمان ته موږ او تاسو دعوت ورکړو په بهترین انداز، دې دپاره چې هغه مسلمان ورور ته د سوچ کولو هغه موقع میلاو شي. نو عزتمند ورونو، د دې څو خبرو انتهایي زیات خیال وساتئ. یو د بدګمانۍ په مسلمان ورور باندې چې کوم دی بدګماني مه کوئ، او که تاسو په هغه کې یو غلطي ووینئ نو د هغه خواله ورشئ، سیټ دی کوئ، د خلکو خواته ورته خبره مه کوئ، سیټ دی کوئ، په بهترین انداز هغه ته دعوت ورکئ، خبره ورته وکړئ چې مسلمان وروره پتا کې دا غلطي ده، دا غلطي د ځان نه وباسه، ستا مونځ کې دا قسم غلطي ده، دا غلطي د ځان نه وباسه. ځکه چې مؤمن د بل مؤمن دپاره څه شی دی؟ هغه شیشه ده. د شیشې کار څه وي؟ هغه انسان ته خپله غلطي په مخه کول. انسان ورته کله ودرېږي نو انسان ته خپله غلطي وښایي چې انسان ستا کې دا قسم غلطي ده، ستا په مخ باندې تور ټاکی دی، دغه شان په مخ باندې د ګر غبار پروت دی، ستا ګیره صحیح نه ده، پټۍ دې صحیح نه دی، هغه غلطي ورته په مخه کړي. نو دغه شان مسلمان ورور به هم څه کوي؟ بل مسلمان ورته به غلطي په ګوته کوي، وروره تا کې دا غلطي ده. الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو روان کړي، او الله جل شانه دې په موږ او تاسو کې د خوږ پیغمبر اخلاق راولي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اخلاقو باندې منور او مالامال وګرځي، او الله جل شانه دې موږ له په صحیح دین باندې توفیق نصیب کړي. وما علینا الا